طالبان وایي زموږ بندیان له پروسې سره سم نه دي خوشي شوي، زموږ پلاوی به بیرته راستون شي. درنو لیدونکو السلام علیکم. وسلوالو طالبانو ویلي دوی د هغو بندیانو خلاصون نه تاییدوي چې له امریکا سره د دوی خپلمنځي هوکړې له شرایطو سره برابر نه وي. یا د ډله وایي چې د افغان حکومت له بنده آزاد شوي 100 تنه بندیان له ټاکل شوي پروسې سره سم نه دي خوشي شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته همداراز ویل چې کابل ته تللی پلاوی بیرته ستون شوی دی. د پلاوي له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو سره د بندیانو پر موضوع خبرې کولې. له دې وړاندې افغان حکومت چهارشنبه اعلان وکړ چې 100 تنه طالب بندیان خوشي کړي دي. دا بندیان د هغه فرمان له مخې خوشي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د مارچ په 11 نیټه صادر کړي وو. یاد بندیان د دوی عمر، روغتیایي وضعیت، د بند پاتې شوي موده او د کرونا ویروس ګواښ ته په کتو خوشي شوي دي. د افغان حکومت د ملي امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دا 100 تنه بندیان به هغه لیست کې وو چې د طالبانو تخنیکي پلاوی د خپلو غونډو په ترڅ کې د افغان حکومت له پلاوي سره شریک کړی وو. اعلامیه کې وایي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او لویه څارنوالۍ دا خوشي شوي زندانیان په کره توګه چڼ کړي دي او دوی ژمنه کړې ده چې بیرته به د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. اعلامیه وایي په دوحه کې د طالبانو مشران هم افغان حکومت ته د دې خبرې ضمانت ورکړی دی. د ملي امنیت شورا وایي د خوشي شویو طالبانو زندانیانو بایومیټریک معلومات اخیستل شوي. د اعلامیې په پای کې راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې بهیر پر مخ وړلو لپاره له طالبانو سره ګډ تخنیکي کار ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو سه شنبه تور پورې کړ د بندیانو د خلاصون موضوع په بیلابیلو پلمو په لوی لاس ځنډول کیږي او دوی له همدې کبله خپل تخنیکي پلاوی له کابله بیرته ورغواړي. افغان حکومت سه شنبه وویل چې د بندیانو د خلاصون موضوع پیچلې ده او باید دې برخه کې بیړه ونه شي. افغان چارواکو همداراز ټینګار کړی چې هغه طالب بندیان چې په لویو بریدونو کې ښکېل نه خوشي کیږي، خو طالب بیا ټینګار کوي چې له امریکا سره د شوي هوکړې له مخې باید د دې ټول 15,000 بندیان خوشي شي. داسې ښکاري چې اصل جنجال د هغو 15 طالبانو بندیانو دی چې افغان حکومت یې په لویو بریدونو کې ښکېل بولي او خوشي کولو ته یې چمتو نه دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر افغان سیاستوال او طالبان غږ کړی چې خپلو منځیو کې سره خبرې ته کیني او د خپل هیواد 40 کلنه غمیزه پای ته ورسوي. که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. له لیدو مو مننه. ژوندي اوسئ.